بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یو تجار قصه کوي چې یوه شپه په خواږه خوب په خپل کور کې ویده وم. ناڅاپه یو چا دروازه وټکوله. ګورم چې یوه ښځه په دروازه کې ولاړه ده. راته یې وویل د لوږې له لاسه کړېږم، که څه راکړئ. ما له څه خبرو نه پس خپل نفس قابو نشو کړی. ورنه مې د نفس یعنې زنا مطالبه وکړه. په شرمناکه لهجه یې وویل په مرګ خوښه یم، نه د الله جل جلاله په نافرمانۍ. بیرته یې په هغه لور مخه وکړه چې له کوم لورې راغلې وه. څه موده پس بیا نوموړې ښځه راغله او د زاریو پلو یې وغوړاو. د تیر په څېر یې رانه د څه غوښتنه وکړه. ما هم د تیر په شان ترې د زنا غوښتنه وکړه. نوموړې بیا هم انکار وکړ او ویې ژړل. زه سمدستي کور ته لاړم. دا مې هغلته په داسې حال کې پرېښوده چې نوره لوږې مرګ ته نږدې کړې وه. بیا یې راغږ کړ چې د الله جل جلاله د رضا او د خوښۍ په وجه لږ څه راکړه چې ویې خورم. ما ورته بیا د انکار خوله کږه کړه. د تیر په څېر مې بیا ترېنه غوښتنه وکړه. نوموړې نیکه مېرمن بیا روانه شوه. په خوله یې دا وینا جاري وه: د الله جل جلاله تر عذاب خو راته نو مرګ ډېر غوره دی. ما هم پسې سار ونیو. نوموړې له ځان سره څه نظم زمزمه کوي. په نظم کې د الله جل جلاله عظمت او لویي ستایي. د خپلې بېوزلۍ نادارۍ ښودنه ورته کوي او له خپله نفسه ورته شکایت کوي. له نوموړي سړي سره له خپلې ماجرې پرده پورته کوي. په نظم کې داسې کیفیت انځور کړی چې هر څوک یې په لیدو او اورېدو اغېزمنېږي. دا یې وروستنی نظم دی. ترجمه یې داسې ده: په بیړه به خپل روح ستا له محبت نه زار کړم ای الله جل جلاله، شاید تا ته درنږدې او له عذاب نه لرې شم. تجار وایي وینا یې په ما دومره اغېز وکړ چې نور مې د کاڼي په څېر سخت زړه داسې نرم شو چې ورته د ایمان رڼا په ډېره اسانۍ لاره وموندله. د ایمان په ستر نعمت برخمن شم. ایمان مې قبول کړ. نوموړي ته مې وویل راوګرځه چې زما په کور کې کوم خوراکي توکي شته او تا ته خوښ وي، له هغې نه خوراک وکړه. څومره چې وړی شي هغومره درسره یوسه، خاص د الله جل جلاله د خوښۍ په موخه. دوستانو، دې ته وایي ایمان او تقوا. که دا قصه مو خوښه شوې وي او غواړئ چې تاسو سره نورې هم دغسې په زړه پورې کیسې، طبي او اسلامي معلومات شریک کړو، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډېره مننه.